ها راځو هاریزنټل لاین ته. هاریزنټل لاین څه لپاره استعمالیږي؟ زه به راشم دلته به هاریزنټل لاین باندې کلیک وکړم. هاریزنټل لاین موږ یې دې لپاره استعمالوو چې د پاراګرافونو ترمنځ جداوالی راشي. ځینې وخت موږ کتابونه جوړوو نو یو پاراګراف ختم شي یا داسې کتاب جوړوو چې هغه برخې برخې چپټر چپټري، صحیح دی که نه؟ نو چې یو چپټر ختمیږي موږ یو هاریزنټل لاین اضافه کوو، بیا چې بل چپټر شروع کېږي بیا یو هاریزنټل لاین د هغې په آخر کې اضافه کوو، صحیح دی که نه؟ نو هر چپټر چې موږ سره ختمیږي د هغې په آخر کې موږ هاریزنټل لاین اضافه کوو. پوه شوئ که نه؟ دا فقط یو لاین دی، بل څه نه لري. نو د دې اندازه هم تاسې کوی شئ کوچنۍ یا لویه کړئ، صحیح دی؟ او کوی شئ د ډیلیټ بټن په واسطه دا تاسې ډیلیټ کړئ. اول به انتخابوئ بیا به ډیلیټ بټن په واسطه دا تاسې ډیلیټ کولی شئ. بل موږ سره ډرا ټیبل دی، دا مهمه برخه ده. ټیبل دا ډېره مهمه برخه ده. ډرا ټیبل موږ کوی شو، زه به یو ځل اسکیپ بټن ووهمه چې دې کمنډ نه وځم، دوباره به لاړ شم ډرا ټیبل ته. د ډرا ټیبل په واسطه موږ کوی شو جدول جوړ کړو دا رقم ته. فرض مثال زه یو تقسیم اوقات جوړوم، صحیح دی؟ نو دلته منظم لاینونه رسموم. دا موږ سره یو جدول غوندې شو، د افقي لاینونه او دایم عمودي لاینونه. ها اوس دا کار موږ سره لږ سخت غوندې راځي که نه؟ په دې طریقه کې موږ جدولونه جوړو، ټیبل یې جوړو، دا لږه سخته طریقه ده. نو د جدولونو جوړولو دپاره زه تاسو ته یو اسانه طریقه ښایم. اسانه طریقه یې داسې ده چې تاسې به راشئ انزیډ ته. انزیډ ته چې راشئ دلته به ټیبل ته راشئ. ټیبل نه وروسته دلته انزیډ ټیبل کې به تاسې انزیډ ټیبل ته دوباره هم ورتلی شئ او دې ځینې هم تاسې روګان او کالم انتخابولی شئ. دا چې رو چې شی دی، کالم چې شی دی، سیل چې شی دی، په دې باندې خبره کوم. اول باید تاسې سیل وپېژنئ. د هر یو چوکاټ ته سیل وایي، هر یو خانې ته سیل وایي، د هرې خانې ته سیل وایي. سیل حجره یعنې کوټه، یو اتاق. د هر یوې کوټې ته، هر یو سیل ته، هرې خانې ته دې ته سیل دا وایي، سیل وایي. نو که چېرته موږ د سیلونو مجموعه په افقي شکل راواخلو دې ته رو وایي. د سیلونو مجموعه په افقي شکل باندې دې ته رو وایي، او د سیلونو مجموعه په عمودي شکل باندې دې ته کالم وایي. کالم انګلیش کې ستنې ته وایي که نه؟ نو ستنه ولاړه غوندې. او رو چې دی که نه، رو قطار ته وایي، صف ته وایي. موږ چې کله صف درو نو افقي شکل کې درو، صحیح دی؟ دا موږ سره رو شو او دا موږ سره کالم شو، او دا یو جدا جدا دا موږ سره سیل شو. زه اوس دلته لږ څه لیکل کوم. فرض مثال لیکم آی ډي، نیم، جاب، سیلري، اوور ټایم او ټوټل سیلري. دلته آی ډي 1 ورکوم، نیم فرض مثال پرویز، جاب ډاکټر دی، سیلري 50,000 دی، فرض مثال اوور ټایم 3,000 دی، او ټوټل سیلري څو کېږي؟ 350,000 کېږي. دویم ریکارډ ورکوم، دویم ریکارډ لیکم عثمان، دا موږ سره ټیچر دی یا دا انجینر دی، سیلري د دې 60,000، اوور ټایم 15,000 او ټوټل سیلري 65,000. دریم ریکارډ زه ورکوم سبحان، دا ټیچر دی، معاش د دې 15,000 دی او سیلري 3,500 ده. د دې ټوټل معاش به شي 28,500. ښه اول راځو ټیبل ډیزاین باندې کار کوم. ګوره که زه چېرته دلته کلیک وکړم لاندې نو دا ټیبل ډیزاین مکمل ورک شو، ټیبل ډیزاین هم ورک شو، لیاوټ هم ورک شو، صحیح دی؟ او که زه دوباره راشم کلیک وکړم ټیبل کې دننه
نو موږ سره ټیبل ډیزاین هم پیدا کیږي او لیاوټ هم پیدا کیږي. ښه ټیبل ډیزاین کې اول موږ ټیبل سټایل وایو. ټیبل سټایل له لارې موږ کولی شو ټیبل ته یو سټایل ورکړو. ټیبل ته هم سټایل ورکړو. اوس زه غواړم دې کې ځینې تغییرات راوړم. دې کې د اوله رو چې ده که نه دا موږ سره هیډر رو ده. د اوله رو چې ده دا هیډر رو ده. که چېرته تاسې د دې دا سټایل نه غواړئ، رنګ نه غواړئ، دا ساده شکل کې غواړئ، نو دا غیر فعاله کوي. دا چې غیر فعاله شي دا ساده شکل کې راځي. او که چېرته دوباره فعاله شي نو دا رنګ اخلي او سټایل غوندې اخلي. صحیح دی. بل موږ سره ټوټل رو. ټوټل رو اخرنی رو چې ده که نه دا موږ سره ټوټل رو ده. ګوره که زه دا غیر فعاله کړمه نو د دې سټایل چې هغه ختم شو. که دوباره یې فعاله کړمه دا دوباره راځي. دا تاسې کولی شئ دا سټایل بدل کړئ چې دې کې موږ سره رنګ راشي. ټوټل رو کې موږ سره رنګ راځي. ګوره که ټوټل رو فعال وي دا اخرنی رو چې ده که نه دا رنګ لري، او که چېرته ټوټل رو غیر فعال وي بیا رنګ نه لري. بل موږ سره بنډډ رو دی. بنډډ رو نه هدف څه دی؟ زه باید د سکرین لږ زوم کړم. بنډډ رو نه هدف دا دی، ګوره که چېرته دا فعال وي نو دا یو رو یو رقم رنګ لري، بله رو بل رقم رنګ لري. صحیح دی که نه؟ یعنې د یو رو رنګ تیز دی، د بلې رو رنګ لږ پیکه غوندې دی. دا یو سټایل غوندې ورکړی دی. مشکل خو نشته. صحیح دی که نه؟ ښه د دې نه وروسته موږ سره فرس کالم دی. که چېرته فرس کالم فعال وي نو اول کالم موږ سره رنګ لري. که چېرته دا غیر فعاله شي یا رنګ یې ختمیږي. بل موږ سره لاس کالم دی. دا موږ سره لاس کالم دی. که چېرته دی دې ته سټایل ورکول غواړئ دا فعاله کوي، او که چېرته سټایل ختموئ دا غیر فعاله کوي. بل موږ سره بنډډ کالم دی. بنډډ کالم هم د بنډډ رو غوندې دی. د رو په حساب او دا د کالم په حساب دی. نو اول کالم موږ سره یو رنګ لري، دویم کالم بل رنګ لري، بیا دریم کالم یو رنګ لري، څلورم کالم بل رنګ لري. دا د جفت او طاق په حساب دی. جفت کالم یو رنګ لري، طاق کالم بل رنګ لري. دا موږ سره د ټیبل سټایل آپشن برخه شوه. د دې نه وروسته موږ سره ټیبل سټایل کې دا سټایلونه دي. دا ټول سټایلونه تاسې استعمالولی شئ. هر سټایل باندې چې تاسې کلیک وکړئ هماغه سټایل ټیبل اختیاروي. او که چېرته سټایل نه غواړئ کلیر سټایل باندې کلیک وکړئ سټایل ختمیږي. او که چېرته تاسې همدې سټایلونو کې تغییرات راوړل غواړئ، فرض مثال دا سټایل ما انتخاب کو او دلته مې ټوټل رو مې انتخاب کړم چې ټوټل رو رنګ ماته معلوم شي، او دلته راغلم موډیفای ټیبل سټایل ته. نو همدا سټایل زه موډیفای کوی شم. که تاسې دې نوم بدلول غواړئ دلته نوم هم بدلوی شئ، او که نور فارمټینګ کې تغییرات راوړل غواړئ نور فارمټینګ کې هم تغییرات راوړی شئ. فرض مثال د دې دا هیډر رو چې ده که نه د دې رنګ زه بدلومه. زه به دلته انتخاب کوم هیډر رو، او دلته دې رنګ دی آبي شکل کې، ورته یې مې دا کوم رنګ که دا رنګ کړم او دا به زه اوکې کړم، رنګ یې بدل شو. صحیح دی. په همدې ترتیب تاسې نورو برخو رنګونه هم بدلولی شئ، څه مشکل نشته. فقط دلته تاسې انتخابوئ هول ټیبل، یعنې ټول ټیبل ته غواړئ چې رنګ یې بدل شي. هیډر رو فقط د هیډر رو سټایل بدلول غواړئ. ټوټل رو فقط د ټوټل رو سټایل بدلول غواړئ. د فرس کالم سټایل بدلول غواړئ. د لاس کالم سټایل بدلول غواړئ. د اورډ بنډډ رو سټایل بدلول غواړئ، یعنې کوم طاق روګانې چې موږ سره دي که نه د هغې سټایل بدلول غواړئ. ایون بنډډ رو د جفت روګانو سټایل بدلول غواړئ. اورډ بنډډ کالم د کالمو سټایل بدلول غواړئ، د طاق کالمو. او ایون بنډډ کالم د جفت کالمونو سټایل که چېرته بدلول غواړئ. ټاپ سیل لیفت د دې سیل که چېرته دې سیل کې تاسې تغییرات راوړئ نو دا انتخابوئ. دا به انتخاب کړئ او دلته به راشئ دې جینه به تغییرات راوړئ. فرض مثال که دې رنګ زه تور انتخاب کړم. صحیح دی. البته د چپ طرف ته لاړو، ټاپ رایټ ما دلته انتخاب کړی، دا به لیفت انتخاب کړم، دا به زه اوکې کړم. څه تغییرات رانغلل، دوباره به ورشو موډیفای هول ټیبل نه ولاړ شو چېرته ټاپ لیفت سیل. البته لیفت سیل کې موږ ساسې نشته، زه به رایټ انتخاب کوم. آی ډي لیکل شوی خو خیر هغې کې تغییرات رانغلو. زه به دا چک کوم چې دې کې تغییرات راځي که نه راځي. ښه دې کې تغییرات رانغلل. زه به داسې کار وکړم، دلته موږ سره یو بل آپشن دی.
دې سټایل کې زه تغییرات نه راوړم زه غواړم یو نوی سټایل جوړ کړم صحیح دی د ټیبل لپاره یو نوی په خپله خوښه سټایل جوړوم نو خپله موږ سټایل څنګه جوړوی شو دې کې په ټولو آپشنو باندې کار وکړو دلته زه راځم ورته لیکم نیم مای ټیبل سټایل او دلته اول هول ټیبل ته ټول ټیبل ته سټایل ورکول غواړم ټول ټیبل ته رنګ ورکوم زه دلته یو رنګ انتخاب کوم دا رنګ ورکوم فرض مثال نو زمونږ ټول ټیبل هم دا رنګ واخیستو صحیح دی او زه که چېرته بارډر ورکول غواړم دې ځای نه زه کولی شم آل بارډر انتخاب کوم ټول ټیبل به بارډر واخلي که چېرته تاسې فونټ بدلول غواړئ دلته به تاسې راشئ فونټ په بدل کړئ فونټ په بدل شي صحیح دی که چېرته سایز زیاتول کمول غواړئ دې ځای نه تاسې کولی شئ سایز یې زیات یا کم کړئ که چېرته دا غواړئ بولډ راشي بولډ کولی شئ صحیح دی نو دا آپشن یې مو ویلي دې نه تاسې استفاده کولی شئ دا موږ سره کلر دی فونټ کلر دی که چېرته تاسې فونټ کلر بدلول غواړئ د فونټ کلر بدلولی شئ د دې ځای نه دا به زه دوباره تور انتخاب کوم ښه که چېرته تاسې د بارډر سټایل بدلول غواړئ د دې ځای نه بارډر سټایل بدلولی شئ خو دا ما ساده سټایل صحیح دی او که چېرته نو بارډر غواړئ دلته راشئ تاسو نو بارډر د دې ځای نه هم کېږي نو بارډر انتخاب کړئ دې ځای نه هم کېږي نو بارډر انتخاب کړئ ښه دلته کولی شو د بارډر د ضخامت زیات کړو ډبل والی دوباره زه راځم هماغه 1 پوینټ انتخابوم ها او د دې ځای نه موږ کولی شو د بارډر کلر بدل کړو دا باتمن د بارډر کلر دی ها دلته به راشو دا کلر به آبي شکل کې آبي رنګ کې ونیسو یا به دلته راشم دا رنګ به زه انتخاب کوم چې دا مچ شي دې سره تر دې ځای خو پوه شوې مشکل به نه ښه دې نه وروسته راځو هیډر رو ته هیډر رو له لارې موږ کولی شو هیډر رو ته سټایل ورکړو دا موږ سره هیډر رو ده صحیح دی نو دې ته زه غواړم یو سټایل برابر کړم دلته اول راځم ورته یم د دې رنګ دې دا رقم وي او د دې د فونټ رنګ چې دی که نه دا دې سپین وي صحیح شو د دې سټایل برابر شو اوس زه غواړم چې ټوټل رو ته سټایل ورکړم ورته یم ټوټل رو کې دې موږ سره رنګ دا رنګ استعمال کړم او د فونټ کلر دې همدا وي مشکل نه لري ښه بل راځم ګوره دې نورو سټایلونو هم تاسې استفاده کولی شئ ښه که چېرته یې فونټ بدلول غواړئ سایز یې زیاتول کمول غواړئ فونټ کلر بدلول غواړئ بارډر کې تغییرات راوړئ ګوره تاسې همدې ټوټل رو کې که چېرته غواړئ بارډر له منځه یوسئ یا تغییرات پکې راوړئ که چېرته نو بارډر انتخاب شي بیا نو بارډر دی ښه بارډر نه راځي دې ځای نه به زه دا نو بارډر کړم بارډر مکمل ختم شو یعنی ټوټل رو کې بیخي بارډر موږ سره نشته دی او که چېرته دوباره بارډر راوستل غواړئ دلته به تاسې راشئ آل بارډر ته آل بارډر به انتخاب کړئ او دلته به که چېرته د دې سټایل بدلول غواړئ نو دې ځای نه تاسې سټایل فقط د همدې ټوټل رو د بارډر سټایل بدل شو دا زه دوباره هماغه نورمال حالت نیسم او دا آپشن د څه لپاره راغلی ګوره تاسې که چېرته یو ټیبل جوړوئ چې هغه فقط انګلیشي انګلیش ژبه پکې استعمال شوي نو د هغې لپاره به تاسې لاتین انتخابوئ دلته به لاتین اوس دا ټیبل ما سره مکمل انګلیش ژبه کې دی نو دلته زه لاتین انتخابوم دا کوم سټایلونه چې زه اپلای کوم د همدې لاتین ټیکس باندې یعنی دا جنوري انګلیش کې لیکل شوی همدې باندې اپلای کېږي او که چېرته تاسې ټیبل جوړوئ چې هغه فقط پښتو وي نو تاسې کمپلیکس انتخاب کړئ او که چېرته تاسې ټیبل جوړوئ چې پښتو سره انګلیش هم استفاده کړي یا انګلیش سره پښتو هم استفاده کړي فرض مثال موږ نیم لیکلی که نه څنګه ورسره پښتو کې لیکم نوم پښتو باندې لیکم جاب هم لیکلی څنګه ورسره لیکم وظیفه نو که چېرته داسې یو ټیبل جوړول غواړئ داسې یو ټیبل هم جوړوو نو د دې لپاره به تاسې آل سکرپ انتخابوئ صحیح شو او دا موږ سره الایمنټ دی نو دا لیکل تاسې کوم ځای کې راوستل غواړئ دا ښي طرف ته راشي چپ طرف ته راشي منځ کې راشي زه فقط د دې ټوټل رو لیکل زه منځ کې راوړل غواړم ورته یم دا دې باید سنټر کې راشي منځ کې راشي دا مکمل برخه ختمه شو اوس راځو دې باندې نور مزید کار کوم فرست کالم ته راځو فرست کالم ورته یم د فرست کالم رنګ هم ما سره کوم رنګ که دا رنګ که او راځم دلته لاس کالم انتخابوم ورته یم د دې لاس کالم رنګ هم باید ما سره کوم رنګ شي دا رنګ شي صحیح شو
ها اوس بنډډ رو او بنډډ کالم باندې که چېرته تاسې کار کول غواړئ ورته یم اډ بنډډ رو کوم تاک سیلونه چې ما سره دي که نه ورته یم هغې ته رنګ بدل که رنګ یې کوم رنګ که فرض مثال دا رنګ یې که ګوره دې رنګ تیز شو صحیح دی او بل موږ سره دی ایون بنډډ رو جفت روګانو رنګ کوم رقم دی ورته یم د جفت روګانو رنګ دی همدا رقم دی چې ما ته معلوم شي چې دا ما سره تاک روګانې دي او دا جفت روګانې دي بل موږ سره ایون بنډډ کالم دی اډ بنډډ کالم دی اون بنډډ کالم نه هدف دا دی چې د دې تاک کالمونو رنګ تاسې سره رقم وي ورته یم د تاک کالمونو رنګ دا رنګ که صحیح دی او د جفت کالمونو رنګ دی هماغه رنګ دي کوم رنګ چې مونږ ټیبل ته انتخاب کړی دا رنګ دی ښه بل راځو کار کوو ټاپ لیفت سیل نه هدف دا دی ښه که دې سیل کې تاسې تغییرات راوستل غواړئ زه به راشم دې سیل ته به رنګ دا ورکړم چې ما ته معلوم شي ګوره دې جي رنګ واخیستو صحیح دی ښه دلته به ټاپ رایټ سیل نه هدف دا سیل دی دې ته به هم زه دا رنګ ورکړم چې ما ته معلوم شي بل موږ سره دی باټم لیفت سیل دی د ټاپ لیفت سیل او باټم لیفت سیل ته به زه دا رنګونه ورکړم دا رنګونه هم ښه دي بد نه دي دا رنګ ټاپ لیفت سیل ټاپ رایټ سیل دې ته به هم دا رنګ ورکړم چې ډیزاین خراب نه شي یا به دا رنګ ورکړم او د فونټ کلر یې باید تور وي او د دې هم باید دا رنګ شي د فونټ کلر یې باید تور وي ټاپ لیفت سیل رنګ یې دا رنګ شو او فونټ کلر دا تور رنګ شو دلته البته لیکل نشته فعلا ځکه رنګ نه اخلي ښه بل موږ سره لاندې برخه کې ټاپ سیل رایټ سیل او لیفت سیل باندې کار وکړو اوس راځو باټم لیفت سیل ته باټم لیفت سیل موږ ساده او دې باندې هم کار وشو اوس باټم رایټ سیل دی دا موږ سره باټم رایټ سیل دی په دې باندې کار کوو نو دې ځینې موږ کوی شو دې ته څه ورکړو یو سټایل ورکړو ورته یم دا دې رنګ دی دا رنګ کې او فونټ سټایل دی هم دا ما تور رنګ دی او دا زه اوس اوکې کوم دا ما اوکې کوم نو دا سټایل به ما سره جوړ شوی ښه دا چیرته جوړ شوی د دې ځینې به موږ اپلای کولی شو دا ګوره کوم ډیزاین چې ما ورکړی ما ډیزاین یې وایستی دی صحیح دی که دا دلته اوس زه ټوټل ولیکم نو دا ټوټل به منځ کې راځي او زه دلته غواړم د دې ټوټل راوباسم د دې ټوټل به زه فورمولې په واسطه راوباسم فورمولې ته به لاړ شو دا به اوکې کړو مشکل خو نشته دوباره راځو ټیبل ډیزاین ته ټیبل ډیزاین کې دلته بیا موږ سره شیډینګ راغلی دی شیډینګ موږ دې دپاره ټیبلو کې استعمالوو که چېرته فرض مثال موږ سره ټیبل وي او دې کې 100 200 300 کسان یا 2000 کسان او دې 100 200 کسانو کې موږ غواړو ځینو کسانو ته فرض مثال ماشات یې پورته کړو یا د ځینو کسانو فرض مثال کوم بستونه پوزیشن چې دی که نه پوزیشن کې تغیرات راوړو یا یې ښکته کړو یا یې پورته کړو نو دا ټیبل موږ چک کوو نو کوم کسان چې فرض مثال موږ سره په لاین کې دي خط کې دي هغې کسانو ته زه څه ورکوم شیډینګ ورکوم چې هغه ما ته معلوم شي چې اوس دا کس موږ سره فرض مثال د دې معاش موږ پورته کول غواړو نو دا ما شیډینګ حالت کې ونیو فرض مثال د دې نفر موږ معاش پورته کول غواړو دا ما کوم شیډینګ حالت کې ونیو نو دا بیا موږ ته ټیبل کې ښکاري ظاهره موږ ته ښکاري چې دا کسان موږ په نښه کړي او دا کسان موږ غواړو پوزیشن یې بدل کړو یا فرض مثال سلري معاش یې پورته یا ښکته کړو نو د دې په واسطه موږ کولی شو دا کار وکړو که غواړو دوباره شیډینګ له منځه لاړ شي نو دلته نو کلر انتخابو او شیډینګ له منځه ځي دا به هم زه مکمل انتخاب کوم دلته به انتخاب کوم نو کلر دا شیډینګ له منځه لاړو ښه بل موږ سره د بارډر خبره ده که چېرته د ټیبل بارډر کې تاسې تغییرات راوستل غواړئ دا بارډر دي موږ څخه دا موږ سره بارډر دي زه د ټیبل بارډر سټایل بدلوم ورته یم سټایل دې ما ساده سټایل شي نو دا اوس تاسې کوی شئ د دې قلم په واسطه د دې پن په واسطه هر بارډر ته جدا جدا سټایل ورکړئ
خو دا کار به لږ سخت موږ ته تمام شي. که چېرته موږ سره جدول لږ غټ وي که نه ټیبل غټ وي نو دا کار لږ ستونزمن تمامېږي. زه راځم دلته دا غیر فعال وم، اوس دا فعلا فعاله دی، دا ما غیر فعاله کوم او همدا سټایل چې دی ټول ټیبل ته ورکوم. دلته راځم اول دا ټول ټیبل د دې بټن په واسطه انتخابوم. ټیبل انتخاب شو، دلته راځم بارډر ته، بارډر کې آل بارډر انتخابوم. نو دا سټایل ټول ټیبل واخیستو. صحیح دی. که بیا تاسې سټایل بدلو دلته راځئ بارډر سټایل ته او دلته دا سټایل انتخابوئ، د دې نه وروسته راځئ بارډر ته او دلته آل بارډر انتخابوئ. هر سټایل چې تاسې انتخاب کړو هماغه سټایل ټیبل اخلي. صحیح شو. د دې چې نه موږ کولی شو نور سټایلونه هم دي موږ سره دا سټایلونه اپلای کړو. فرض مثال زه دا سټایل انتخابوم او دلته راځم آل بارډر ته، آل بارډر کې دې باندې زه کار کوم. نوره دې کې ټوله ماتېره خبره ده ښه. باټم بارډر وي، ټاپ بارډر وي، لیفت بارډر وي، لایف بارډر وي که نه وي. فرض مثال که نو بارډر انتخاب شي بیخي بارډر ختمیږي. دې باندې مکمل کار وکړو یو ځل. صحیح دی. بیا پې کار نه کوو. ښه دلته راځو د دې ځای نه موږ کولی شو د دې بارډر ضخامت ویټ کم و زیات کړو. زه به دلته دا بارډر انتخاب کړم او دلته به راشم د دې ویټ به زیات کړم او اول راځم دلته دا بارډر ټیبل مکمل انتخابوم او د دې ځای نه آل بارډر باندې کلیک کوم. صحیح شو. که چېرته دا ضخامت زیات و دا تاسې کولی شئ د دې ځای نه کم کړئ. د بارډر ویټ کمیږي. ښه صحیح شو. د دې ځای نه موږ پین کلر دی موږ ساده د دې ځای نه دا کلر بدلوی شو. فرض مثال زما دا رنګ په کار دی، دا رنګ انتخابوم راځم آل بارډر ته هماغه رنګ اخلي. بل څه په دې کې پاتې خو به نه نور څه پکې نشته. صحیح دی. ټیبل ډیزاین مکمل موږ سره ختم شو. درس په تر همدې شی بس وي.